تاسو خبرو لنډی کوتل کې د ټرانسپورټرز او ټرک ډرایورانو د ټرافیک پولیس ناجایز چالان او نارویي خلاف احتجاج کړي. ډرایورانو بیان ده چې په پاک افغان شهر د پولیس ټرک ډرایورانو په ناجایز توګه چالان کوي. تفصيلات معلومه اخلو د خپل همکار ولی خان شینواری نه. جی ولی خان تفصيلات مو خبر کې. جی بالکل ضلع خیبر لنډی کوتل تحصیل کې ټرانسپورټران او ټرک ډرایوران د پولیسو د ناجایز چالان کولو او د دوی ناروا رویې په ضد باندې سراپا احتجاج دي. دوی پاک افغان شهر باندې ولاړ دي او د ټریفک پولیسو په ضد باندې سخت نارابازي کوي. دوی دا وینا ده چې پاک افغان شهر په مختلفو ځایونو کې پولیس دوی ته ولاړ وي او دوی نه ناجایز دوی چالان کوي او دوی بیجات څنګه شي. دوی دا ویل چې کله زه هم په خبرنا تورخم طرف ته راځي نو د کارخانو د تورخم پورې د 15,000 نه او تر 15,000 پورې په مختلفو ځایونو کې د چالان په نوم باندې دوی نه روپۍ اخیستل کېږي. دا دوی سره سراسر ظلم او زیاتې دی. دوی دا هم وایي چې د ګڼټو پورې دغه پولیس په دوی دا گاډي ولاړ کړی وي او چې دوی ته دغه چالان نه ورکول شي نو دوی سخت تنګول شي او دوی مخکې نه پرې د دې وجې نه پاک افغان په لوی اشاره باندې گاډي ولاړ وي، ټریفک مکمله توګه باندې جام وي چې نه یوازې دغه ټرکونو ډرایورانو ته مشکلات دي بلکې چې کوم عام مسافر دي هغوی ته هم په تګ راتګ کې سخت مشکلات وي. نو دوی وایي چې دوی بېځایه تنګول شي. د دې وجې نه پاک افغان تجارت ته هم په لوی کچ باندې زیان رسي. نو دوی دا غوښتنه وکړه چې کوم غیر مقامي پولیس د پیښور نه دغه ضلع خیبر ته راځي او په مختلفو ځایونو کې دوی نه د غیر قانوني پیسې اخیستل کېږي. نو په کار دی چې دغه ټریفک پولیس دی دغه ځای نه ختم کړی شي او دوی د بېځایه نشي تنګولی. دوی دا وایي چې د دې وجې نه د کوم په ګاډو کې چې د کورونو روپو کوم خوراکي څیزونه دي هغه د خرابېدو اندېښنه هم وي. دوی غواړي چې زر تر زره د پاک افغان شهر باندې تورخم پولې ته لاړ شي او تورخم پوله کراس ته افغانستان ته دغه سامان ورسوي. خو بده مرغه په پاک افغان شهر په مختلفو ځایونو کې دغه ټریفک پولیس دوی ساروي او دوی چالان کوي. د دې وجې نه دوی قیمتي وخت هم ضایع کوي او په د ګاډو کې د کورونو روپو خوراکي څیزونو خرابېدو اندېښنه هم وي. د دې په لړ کې چې کله موږ د ټریفک پولیسو سره رابطه وکړه نو هغوی دغه ټرانسپورټرانو او د ټرک ډرایورانو ټول تورونه مسترد کوي. دوی وایي چې دوی نه بالکل غیر قانوني چې دوی له پیسې نه اخیستل شوي او نه دغه چالان کولی شي بلکې چې کوم پاک افغان شهر باندې اوورلوډ ټرک وي د قانون مطابق باندې هغه ټرکونو ته چالان ورکولی شي. نو نور چې کوم عام ولس هم دی هغه هم دا وایي چې چونکې په دغه په شهر باندې ټریفک ډیر زیات وي نو دغه ضلع خیبر خپل خیبر ټریفک پولیس هم موجود وي. نو په کار نه ده چې د نورو ازلاونه دغه غیر مقامي ټریفک پولیس راشي او د دلته مداخلت کوي. د دې وجې نه پاک افغان شهر ته هم په لوی تجارت ته هم په نقصان رسي او د دې سره سره چې کوم عام ولس مسافر دي یا په دغه کې بیماران وي نو هغه د ګڼټو د ټریفک د جام کېدو د وجې دوی ته هم ډېر زیات مشکلات نو په کار دغه سلسله بند کړی شي. جی صحیح. ډېره مننه ولی خان شینواری تفصيلات لپاره.